السلام علیکم. اوس نیکسټ کوم زمونږ یو شارټ شانته کورس دی هغه په پراډکټ هنټینګ باندې دی چې اوس موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې د پراډکټ هنټینګ مطلب څه دی او پراډکټ هنټینګ چې کوم دی هغه څه ته وایي او پراډکټ هنټینګ به موږ کوو څنګه په کومو طریقو سره به موږ پراډکټ هنټینګ کوو. اول موږ په دې باندې ځان پوه کوو چې پراډکټ هنټینګ څه مطلب دی او دا موږ ولې کوو او دا ولې ضروري دی. نو تاسو ټولو ته دا خبره معلومه ده چې کله موږ په امازون باندې بزنس سٹارټ کوو نو چې د بزنس څومره نور ریکوایرمنټس دي که هغې دپاره اکاونټ جوړول دي یا نور داسې څه کول دي د هغې دپاره هغه آسان دي. خو پراډکټ هنټینګ چې کوم دی دا داسې یو سټپ دی د امازون بزنس چې ټول سټوډنټس یا دلته امازون پرېږدي او یا دلته امازون کې غلط سلیکشن کوي او هغه خپل نقصان کوي. نو موږ به چې څومره ښه په دې پراډکټ هنټینګ باندې ځان پوه کړو نو هغومره سیوا چانس دی 90% چې کوم دی دا په امازون بزنس چې کوم دی دا په پراډکټ هنټینګ باندې ډیپینډ دی چې تاسو څومره ښه پراډکټ هنټینګ کوئ او څومره ښه پراډکټ تاسو معلوم کوئ نو هغه ډېر زیات چانس دی چې هغه پراډکټ تاسو وچلیږي او هغه تاسو ته ګټه درکړي او تاسو هغه بزنس چې کوم دی هغه گروت وکړي. او که تاسو یو غلط پراډکټ سلیکټ کړئ یو خراب پراډکټ سلیکټ کړئ نو ډېر زیات چانس دی چې تاسو ټول بزنس چې کوم دی خراب شي او هغه تاسو له تاوان وکړي. نو پراډکټ هنټینګ مطلب دا دی چې موږ داسې یو پراډکټ ګروپ مارکیټ کې چې هغه موږ له بیا مخکې ګټه کولی شي. نو پراډکټ هنټینګ ته چې کوم دی پراډکټ ریسرچ هم ورته وایي او پراډکټ انالیسز هم ورته وایي. په دې کې به موږ مختلف پراډکټ ګورو د هغې به مختلف فیچرز ګورو دا به بیا موږ سټپ وایز مخکې ووایو او په دې کې چې څومره کار دی به موږ پریکټیکل کوو چې کم پراډکټ دی او موږ به د هغې کم خصوصیات ګورو. نو تاسو خو په پراډکټ هنټینګ باندې پوه شوئ چې هغه کې موږ په پراډکټ باندې ریسرچ کوو چې موږ یو ویننګ پراډکټ معلوم کړو چې هغه په مارکیټ کې ټرینډینګ کي چې په مارکیټ کې خرڅېږي او هغه یو داسې پراډکټ کې چې هغه موږ ویننګ پراډکټ کې مطلب موږ ته پرافټ کولی شي او های سیلز موږ دپاره جنریټ کولی شي. خو تاسو به داسې د های سیلز ته هم نه ګورئ چې کوم پراډکټ سیوا خرڅېږي تاسو به پکې پروفټ ته هم ګورئ. بعض ټایم کې به یو پراډکټ سیوا خرڅېږي خو تاسو به پکې هغه ګټه نه کېږي صرف پراډکټ به خرڅېږي هغه بزنس به ستاسو روان وي او موږ خو کوو د ګټې لپاره. نو تاسو به داسې ګورئ چې کم پرایس یې هغه دپاره موږ سیټ کوو په هغه کې موږ څومره ګټه ده نو چې هغه کې موږ ته ښه مارجن کېدی شي ښه پرافټ راته کېدی شي نو موږ به یو داسې پراډکټ پراډکټ هنټینګ کې موږ د ځان دپاره سلیکټ کوو. نو تاسو په دې پوه شوئ چې پراډکټ هنټینګ څه ته وایي یو پراډکټ کتل یو داسې پراډکټ معلومول چې هغه موږ بیا مخکې سیل کړو او په هغه باندې زموږ هغه بزنس چې کوم دی گروت وکړي. او کله چې موږ بزنس سٹارټ کوو نو اولنی پراډکټ چې کوم دی هغه موږ ډېر په احتیاط سره سلیکټ کوو ځکه چې زموږ اولنی سٹارټ وي او په اول ځل باندې موږ امازون کې پراډکټ لسټ کوو هغه پراډکټ بیا زموږ ټول عمر یاد وي. نو تاسو به ښه پراډکټ ګورئ د پراډکټ هنټینګ باندې چې څومره ټایم ولګي نو تاسو به پې لګوئ خو تاسو به نقصان نه کوئ جلدي به نه کوئ. زموږ خلک ډېره زیاته جلدي کوي او پراډکټ هنټینګ د وجې اکثر کسان چې کوم دی هغه امازون پرېږدي مو یاره موږ ته ښه پراډکټ نه میلاویږي. نو پراډکټ کې به تاسو کوشش کوئ هغه پورې به خپل کوشش جاري ساتئ چې څو پورې تاسو یو ښه پراډکټ میلاو شوی نه. نو پراډکټ هنټینګ چې کوم دی بیا به مخکې موږ وایو چې موږ به څنګه پراډکټ ګورو د هغې دپاره څه ټیکنیکس دي د هغې دپاره څه طریقه کار دی چې موږ هغه اپلای وکړو او موږ پراډکټ هنټینګ د هغې په ذریعه باندې وکړو. بیا د پراډکټ هنټینګ چې موږ کوو نو هغه مینلی موږ په دوه طریقو باندې کوو. د پراډکټ هنټینګ دوه طریقې دي یو مینولي دی یو بای ټولز دی. مینولي مطلب دا دی چې په یو پراډکټ پسې زه ګرځم په خپله باندې او هغه پراډکټ ګورم او بل دا طریقه ده چې زه په ټولز باندې وکړم د دې دپاره سافټویرز او ټولز جوړ شوي دي چې په هغه کې موږ پراډکټ ډېر په اسانۍ سره معلومولی شو. نو موږ به مینولي یو ویډیو تیار وکړو چې تاسو په دې پوه شئ مینولي به موږ څنګه کوو او بیا به موږ ټولز یوز کوو د ټول په ذریعه باندې به موږ څنګه کوو. نو تاسو ته دا پته ولګېده چې پراډکټ هنټینګ موږ کوو دا په دوه طریقو باندې کوو. یو مینولي کوو مطلب موږ په ذات خود په یو پراډکټ پسې ګرځو د هغې ریټ ګورو VSR ګورو مختلف د هغې ریټینګ ریویوز دا هر څه ګورو او بل په ټولز په ذریعه باندې کوو. موږ په هر څه پسې نه ګرځو ټولز موږ له هر څه معلوموي چې د دې VSR دا دی ریټینګ دا دی هر. نو تاسو به په دې پوه شئ یو مینولي موږ په ذات خود کوو او یو په ټولز په ذریعه باندې کوو. بیا دا شان چې کوم د پراډکټ هنټینګ دپاره ټولز دي
نو بعض ټولز چې کوم دي هغه فری دي او بعض ټولز چې کوم دي هغه پیډ دي، هغې به منتلی موږ سبسکرپشن اخلو. نو زما په دې کې داسې کوشش دی چې زه تاسو ته داسې ټولز وکړم چې کوم زموږ سره فری ټولز دي او زه په هغه ټولز باندې تاسو ته کار وکړم او تاسو د هغې په مدد سره هغه خپل جرني په امازون کې سټارټ کړئ، خپل کار پکې سټارټ کړئ او تاسو هغه فری ټولز یوز کولی شئ او تاسو هغې ته منتلی سبسکرپشن ته ضرورت نه وي، ځکه چې ډېر کسان داسې دي چې هغه سټوډنټس دي او هغه موږ وایي هغه دا کوشش کوي چې موږ د امازون یاد کړو، موږ ایز ا ورچوال اسسټنټ خپل کار سټارټ کړو. نو موږ به کوشش کوو په دې کورس کې په فری ټولز باندې چې موږ په فری ټولز څنګه یوز کوو، په هغه باندې به پروډکټ څنګه معلومو. خو ټولز ما سره پیډ هم شته، زه به بیا په پیډ ټولز باندې تاسو ته کار کوم چې په هغه هم تاسو پوهه کوم. خو په هغه کې ډېر زیات ملګري چې کوم دي پیډ ټولز هغه نشي اخیستی، د هغې منتلی سبسکرپشن دی، هغه به موږ د میاشتې اخلو او هغه ډفرنټ ټولز دي. تاسو صرف نومونه یاد کړئ چې د په هغه کې یو جنګل سکاوټ دی، دا ډېر مشهور دی، موږ یې یوز کوو، دا د دې منتلی سبسکرپشن دی، موږ به اخلو. بیا مرچنټ ورلډ دی، دا به موږ اخلو. هیلیم 10 دی، کیپا دی، وایرل لانچ دی، ایګرو دی، نور هم داسې ډېر ټولز دي. خو دا پیډ ټولز دي، په دې به هم درته زه ویډیو جوړوم. خو زموږ د دې کورس چې کوم مین مقصد دی هغه دا دی چې موږ په فری ټولز باندې یاد کړو او موږ مینولي یاد کړو. مینولي به په ډېر کار نه کوو، موږ په ټولز باندې ډېر کار کوو. خو چې تاسو ته مینولي پته یو مینولي تاسو کلم په امازون کې کار کوئ نو ډېر زیات چانس چې تاسو ته یو پروډکټ میلاو شي. خو په دې کې به موږ په دې باندې ځان پوهه کوو چې پروډکټ هنټینګ څه ته وایي او پروډکټ هنټینګ په کومو طریقو باندې کېږي. تاسو په هغه پوه شوئ. پروډکټ هنټینګ دوه طریقې دي، یو مینولي ده او یو بای ټولز ده. بیا په ټولز کې چې کوم دي بعض ټول داسې دي چې هغه موږ میاشتې اخلو، پیسې به ورکوو، هغه ټولز به موږ یوز کولی شو. چې موږ هغه نه اخلو بیا هغه موږ نشو یوز کولی. او دغه شان چې کوم دی پری ټولز دي، نو پری چې کوم ایکسټینشنز دي ټولز دي هغه به موږ په دې کورس کې ټول وایو. څومره چې ټولز دی کوم داسې دي چې هغه زموږ په کار راتلی شي نو هغه ټولز به موږ دلته وایو. نو تاسو د پروډکټ هنټینګ چې کومه بیسک آیډیا ده هغه ځان سره کېدی. بیا پروډکټ هنټینګ کې چې کوم داسې جنرل پوینټس دي هغه به زه تاسو سره شیر کوم چې په پروډکټ هنټینګ کې بعض کسان خو پروډکټ هنټینګ وکړي خو بیا هم د هغو نه داسې مسټیک او داسې غلطیانې وشي چې هغه د وجې هغو بزنس ډېر چانس چې پروډکټ یې ښه معلوم کړی خو بیا هم هغو چې کوم سلیکشن یې کومه کرایټیریا یې په غلطه طریقه باندې کړي. نو موږ به کوشش کوو چې یو جنرل ویډیو بل هم جوړ شي چې تاسو په هغه باندې داسې پوه شئ چې پروډکټ هنټینګ څه ته وایي او په څه طریقه باندې کېږي او کم چیز ته به موږ د پروډکټ ګورو. او په دې ویډیو کې تاسو دومره یاد کړئ چې پروډکټ هنټینګ په څو طریقو کېږي، په کم ټولز باندې به کوو، پیډ ټولز پکې کوم دي، فری ټولز خو موږ یو وایو او پیډ ټولز دا دي. تاسو دا نومونه صرف یاد ساتئ. د اوس نه جنګل سکاوټ دی، وایرل مرچنټ ورلډ دی، په دې کې هیلیم 10 دی، کیپا دی، وایرل لانچ دی، ایګرو ده. او دغه شان په دوه طریقو کېږي، مینولي بذات خود چې موږ کوو او بای ټولز دی چې مطلب موږ سافټویر او ایکسټینشنز استعمالو، ټولز استعمالو او د هغې په ذریعه باندې موږ کوو. بیا په ټولز کې چې کوم دی پری ټولز هم شته، پیډ ټولز هم شته. نو موږ به په دې کې هنټینګ کې چې کوم دی پری ټولز ټول وایو. بیا به پیډ ټولز دپاره ځان له موږ یو شارټ شانته کورس جوړو. او دغه شان تاسو په دې باندې پوه شئ چې پروډکټ هنټینګ، پروډکټ ریسرچ، پروډکټ انالیسس دا یو نوم دی، دا درې ماڼه ورته یوز کېږي. پروډکټ هنټینګ ته دا درې ماڼه نومونه وایي. نو دا نن اولنی لیکچر او د پروډکټ هنټینګ باره کې ستاسو به لږ ډېر کنسپټ د دې راغلی او زه ډېر معذرت غواړم. تاسو ویډیوز ته انتظار کوو او زما تاسو ته پته ده کلاسز دي، نو زه کوشش کوم چې ماته ټایم میلاویږي نو تاسو سره به زه ویډیوز تیاروم او اپلوډ کوم به سره. او بل تاسو کو ماته میسج کوئ نو په واتساپ نمبر په هر یو ویډیو باندې موږ ورکلی دی. نو تاسو په واتساپ نمبر ډایرکټ وایس میسج کوئ، په هغه کې خپل ځای ماته یادوئ، خپل نوم راته یادوئ. نو زموږ سره لوکل کمیونټي ګروپس تاسو ته ما جوړ کړي، نو تاسو ته به دا پیدا کېږي زه به په لوکل ګروپس کې هم تاسو ایډ کوم. او زموږ چې کوم مین ګروپس دي کوم د کویک کمیونیکیشن دپاره دي، مطلب یو ټاپک زه وکړم باقي بعض خبرې زما نه پوه شي یا پکې تاسو سوال وکړئ نو زه سره په ګروپ کې بیا شیر کوم. نو تاسو ته د هغې نه ډېره فایده کېدی شي. او بل زما چې څومره لیکچرز دي په هغه کې تاسو په کم ټاپک پوهېږئ ښه خبره ده، چې نه پوهېږئ نو تاسو بله ویډیو په هغه باندې ګورئ، د بل کس ویډیو ګورئ. زما لهجه یا څه کې تاسو ته مشکل راځي نو تاسو کوشش کوئ هغه ټاپکس په یو ځای نه یادوئ چې هغه تاسو په هرې طریقې سره یادوئ. تاسو چې کوم نالج دی نالج فالو کوئ، ټول عمر تاسو فوکس په هغه څه باندې کوئ چې کوم ستاسو مین مقصد دی او څه تاسو یادول غواړئ. نو بیا به پروډکټ هنټینګ باندې نیکسټ ویډیو راځي انشاءالله او تاسو ته به په دې پروډکټ هنټینګ کې بیا د دې نه پس زه کار هم حواله کوم او تاسو به پروډکټ هم ګورئ. او دا ایز ا ورچوال اسسټنټ هم تاسو کار کوئ. پروډکټ هنټینګ ولې ضروري دی ستاسو لپاره چې تاسو په دې باندې
پوه شئ تاسو به بیا پراډکټ معلوموس تاسو سره پراډکټ د سره یو مخکې به تاسو په خلکو خاصوئ ځکه چې پراډکټ چې تاسو څه ښه پراډکټ معلوم کړئ نو تاسو هغه مخکې خلک ستاسو نه اخلي خلک تاسو ته په خپله سوالونه کوي ځکه چې خلکو اکاونټ چې خلکو انویسټمنټ کړي خلک په موضوع کې بزنس کول غواړي خو هغه سره پراډکټ نه د پراډکټ آیډیا ورسره نه ټایم ورسره نه چې پراډکټ هنټینګ وکړي او کم کسان چې په خپل بزنس سٹارټ کوي د هغو د پراډکټ هنټینګ یادول ځکه ضروري دي چې هغه به د بل چا محتاجي نه بچي تاسو به په خپله باندې ځان دپاره پراډکټ معلومولی شي نو انشاءالله نن دا یو انټروډکشن و د پراډکټ هنټینګ باره کې بیا به نیکسټ ویډیو راځي او مخکې به موږ ایډوانس لیول ته ځو چې تاسو پراډکټ هنټینګ یاد کړئ په صحیح طریقې سره